الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. الله تعالی فرمایلی که کلیوالو ایمان راوړی وي او تقوای درلودی، نو موږ به د آسمانونو او د ځمکې د برکتونو دروازې د دوی په مخ پرانستلې، خو دوی دروغ وګڼلو، نو په هغه څه مو ونیول چې دوی پخپله کول، د دوی د کړنو له کبله مو هغوی ماخذه کړل. په دې مبارک آیت کې د رزق او د روزي د وفرت او قلت، فقر، وجع، قحطي، د رزق او د روزي د زیاتوالي او کموالي په ارتباط د الله تعالی نه بدلیدونکی او ثابت سنت بیان شو، چې وایي که خلک ایمان راوړي او د تقوا لار غوره کړي، نو الله تعالی به هم د آسمانونو د برکتونو دروازې د دوی په مخ پرانیزي او هم د ځمکې. دواړه به په پوره سخاوت سره چې څه لري د نعمتونو، هغه به د هغوی پښو کې غورځي. آسمان به له برکته ډک ورښتونه او بارانونه په دوی ورهي، او ځمکه به هم له برکت ډکې میوې او دانې ورته راټوکوي. دواړه به د دوی په خدمت کې، هم آسمان هم ځمکه. خو که دوی د الهي دین تکذیب وکړي او د مخالفت لاره غوره کړي، د ایمان په ځای د کفر او د تقوا په ځای د ظلم، فسق، فساد او تیری لار غوره کړي، نو الله تعالی به د خپلو کړنو په وجه له الهي عذاب سره مخامخ کړي. دلته هم له عذاب مراد فقر ده، لوږه ده، قحطي ده، قیمتي او ګراني ده، د رزق او د روزي په ارتباط راغلی. د الله تعالی عذاب په دوی نازل شي، یعنی وفرت و کثرت به یې په کمښت، ناداري، فقیري، مسکنت باندې بدل شي. راشئ په دې غور وکړو چې ایمان او تقوا څه دي او څنګه د دې باعث کېږي چې د ځمکې او آسمان د برکتونو دروازې د مؤمن او متقي بندګانو په مخ پرانستل شي. آیا د تقوا معنا ورځنی عبادت، اوراد، اذکار دي؟ همدا. او که داسې څه چې د رزق او روزي لاسته راوړلو له لارو چارو سره یې خاص تعلق دی، دلته د تقوا خاص تعلق ده د رزق او د روزي قضیې سره. هغه لارې چارې چې انسان د هغه له کبله رزق او روزي ترلاسه کړي، دې پورې ارتباط. کله تقوا د جنگ په میدان کې هم یادېږي. قرآن عظیم الشان وایي چې الله تعالی له متقینو سره ده په جنگ کې، د ډګر د سنګر کې، یعنی هلته چې دوی تقوا مراعات کړي، په خدای توکل، له الله تعالی پرته له بل چا ونه ویرېږي، د دشمن زور ځواک د هغه په زړه کې ویره او خوف را پیدا نه کړي. دغه ته تقوا وایي. سنګر پرې نږدې او دشمن ته تسلیم نشي، د دشمن ویره او روب په زړه کې را پیدا نشي. بیا تقوا په سنګر کې دې معنا ده، اما دلته خاصه معنا همدا ده
چې د رزق او د روزي د لاسته راوړلو په ارتباط ځان وساتي، په غلطو لارو روان نشي، ناروا لارې غوره نه کړي. نه یوازې په دې آیت کې بلکې په نورو آیتونو کې هم ګورو چې الله تعالی د تقوا او د روزي او رزق روزي په ترمنځ د هغوی په تړاو او ارتباط فرمایي. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. څوک چې له الله تعالی د تقوا لاره غوره کړي، د غله فرمان او امر الدین نه د بغاوت او عصیان نه ډډه وکړي، له بندیزونو، له معاصرو، له کړاوونو، له ستونزو به د وتلو لار ورته پرانیسي او له داسې لارې او لورې به هغه ته رزق روزي ورکړي چې د په خیال کې هم خطور نه کوي، فکر کې هم نه کوي، د هغه په محاسبې کې ورته ځای نشته. له دغسې لارو به الله تعالی هغه ته رزق او روزي ورکړي. د تقوا لغوي معنا ده ځان ساتنه، ځان وقایه کول، ځان ساتل، دې ته تقوا وایي. موږ تاسې د کتاب پوښت هم وقایه وایو، یعنې هغه چې کتاب له خرابوالي ساتي. تقوا یعنې ځان ساتنه له ګناه، عصیان، بغاوت، سرکشي، حرامو، له دې نه ځان ساتنه یعنې تقوا. د الهي لارښوونو له مخالفت نه ځان ساتل، له هغه څه اجتناب کول چې الله تعالی حرام کړي. د رزق او روزي ترلاسه کولو لپاره هغه حلال لارې چارې غوره کول چې دین راښودلې. په خپل حلال رزق قناعت او اکتفا، له بل چا تمه نه درلودل او د سوال لاس بل ته نه اوږدول، له غلا، رشوت، غصب، سود، ظلم او خیانت ډډه کول. تقوا یې همدا. په ټولنه کې د فقر، مسکنت او لوږې عوامل دا نه دي چې ګواکې الله تعالی په ځمکه کې د رزق او د روزي وسایل کم پیدا کړي. د بندګانو هغه چې الله تعالی ورته روزي ورکړي شمېر زیات دی، که انسان دی، که حیوان دی، که پرنده دی، او ګواکې الله تعالی په ځمکه کې د رزق او د روزي توکي کم پیدا کړي. عامل یې دا نه ده. د رزق او روزي وسایلو توکي د مخلوقاتو تر ضرورت او احتیاج څو برابره زیات. عامل یې د انسان تصرف دی، د انسان غلط تصرف د رزق او د روزي په توکو او وسایلو کې دا د دې باعث شوي چې په ټولنه کې فقر، مسکنت، لوږه. د انسانانو تصرفات، ظالمانه تصرفات د دې باعث دي. انسان په خپل لاس د رزق او د روزي دړې په خپل مخ تړي، دی په خپله د دې عامل دی. د ده ګناه، خیانت، ظلم، جفا دا د دې باعث کېږي چې د رزق او د روزي دروازې په مخ وتړل شي. که هغه ظلم او فساد ونه کړي نو نه به د اسمان د برکتونو دروازې ورته وتړل شي او نه هم د ځمکې. دا نن که په افغانستان کې فقر او لوږه ده، عوامل یې څرګند دي. یو یې هغه اوږد جنګ چې په افغانانو باندې وتپل شي د استعماري ځواکونو له لوري، او د افغانانو هر څه یې تالان کړل، هر څه یې غارت کړل. اوږد جنګ، تر 4 لسیزو زیات جنګ، دا د دې فقر او مسکنت یو له سترو عواملو دی. همدغو ځواکونو چې جنګ یې په افغانستان باندې تعمیل کړی، زموږ ټولې شتمنۍ یې غارت کړې، فرصتونه یې له منځه وړي. ظالم او مفسد حکومتونه یې بل عامل دی چې د افغانانو په لوټلو بوخت دي. بوخت وو، هر څه یې لوټ کړل. د واکمنو مجلل قصرونه،
ستر ستر ښارګوټي، څو منزله تعمیرونه، سمسور باغونه، په بهرنیو بانکونو کې د دوی پریمانه شتمني، دا نه د دوی د زیار او زحمت محصول دی او نه هم د دوی د کمال او هنر، بلکې د عام ولس د شتمنیو د غارت او تالان له کبله دوی شتمن سوي دي. اشرافي ژوند یې په برخه سوی ده، مجلل قصرونه یې په برخه شوي. که د افغانستان غارت شوې شتمني بیرته افغانانو ته په لاس ورشي، د ظالمانه تصرفاتو مخنیوی وشي، عدالت تامین شي او افغانان پرېښودل شي چې د خپلې خوښې اسلامي نظام ولري او د خپلې خوښې اهل واکمنان او له خپلو پراخو او پریمانه زیرمو هم سمه او عادلانه استفاده وکړي، نو یقینا چې زموږ ټولې اقتصادي ستونزې به حل شي او نورو ته له احتیاج به وژغورل شي. زموږ زیرمې نه یوازې د موجوده نفوس لپاره کفایت کوي، بلکې څو برابر هم دا نفوس زیات شي، د هغوی تر احتیاج او ضرورت هم زیات دی. قرآن په مخکني آیات پسې متصل فرمایي: افامن اهل القرى ان یاتیهم باسنا بیاتا وهم نائمون. آیا د کلو اوسیدونکي د ځمکې په سر چې څوک اوسیږي له دې ځان خوندي ګڼي چې د شپې شپې له لوري زموږ عذاب ورباندې راشي، په داسې حال کې چې دوی په خواږه خوب لیده دي، له دې نه ځان خوندي ګڼي؟ چا دا ورته تضمین کړی؟ څنګه دوی مطمئن او ډاډه دي چې د الله تعالی عذاب په دوی باندې دغسې مهال نه راځي چې دوی ته غافل دي، په خوب لیده دي، څه تدبیر هم نشي کولی، د کور چتونه ورباندې رانسکور شي، د کوټو دیوالونه یې باندې راپرېږدي، د الله تعالی عذاب ورباندې نازل شي. او امن اهل القرى ان یاتیهم باسنا ضحی وهم یلعبون. آیا د کلو اوسیدونکي له دې ځان خوندي او مسون ګڼي چې زموږ عذاب په دوی باندې په داسې حالت کې را نازل شي چې دوی په لوبو کې مصروف دي، غافل هر څه په لوبو کې مصروف، همدغسې مهال الهي عذاب په دوی باندې نازل شي. څه تضمین لري؟ چا دوی له دې نه ډاډه کړي دي، اطمینان یې ورکړی چې دا عذاب په تاسو باندې نه نازلیږي. افامنوا مکر الله. د الله تعالی له پټ تدبیر نه ځان خوندي ګڼي، احساس کوي چې خوندي دي، مسون دي. فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. او د الله تعالی له پټ تدبیر یوازې هغه څوک ځان خوندي ګڼي چې بس پایله یې خسران ده او تاوان و زیان. همدغه احساس هغه له سخت زیان او خسران سره مخامخ کوي. له دې مبارکو آیتونو په ډېر وضاحت سره معلومیږي چې د هرې انساني ټولنې بد اقتصادي او اجتماعي وضعیت، فقر او ناامني د دوی له ظلمونو او ګناهونو سره تړاو لري. عوامل یې دوی په خپله رامنځته کوي. یوه ډله په فساد او عصیان کې جري او جسور شي، او بله ظلم ته غاړه ږدي او ظالمانو ته تسلیم شي. دواړه دوکه شوي او د مستقبل له بدو پایلو غافل. چا ظلم کړی او چا د ظالم ملګرتیا کړی او ظلم ته تسلیم شوی. یا د دوی ګناهونه د دې باعث دي یا په دوی باندې مسلط نظام او واکمن. دا د دوی د بد امنیتي او اقتصادي وضعیت اصلي عوامل دي. نو ځکه په دې آیتونو کې په ډېر اغېزناکه توګه د دې مزعوم مسؤلیت په اړه د دوی انګېرنه رد شوې
هغو ته چې بې باکه دي او له الهي عذاب ځان خوندي ګڼي ویل شوي. آیا له دې ځان خوندي ګڼي چې د شپې له لوري کوم الهي عذاب در باندې نازل شي؟ په داسې حال کې چې په خواږه خوب ویده او له هر څه غافل یې. آیا له دې ځان خوندي ګڼي چې په غرمه کې کوم الهي عذاب در باندې راشي؟ په داسې حال کې چې په لوبو بوخت یې. آیا داسې تدابیر مو نیولي چې د الله تعالی له پټ تدبیر مو خوندي او مسون وساتي؟ هر څوک چې په خپلو تدبیرونو دومره مغرور شوی چې د الله تعالی له پټ تدبیر ځان مسون ګڼلی، ډاډه شوی، پروا نه لري، بې باکه ده، بې اعتنا ده. هغه په حقیقت کې تل ځان ته زیان رسولی، مخکې هم، نن هم، سبا ته. څوک چې د الهي عذاب نه احساس خوندیتوب او مسؤلیت وکړي، حتما به له خسران او زیان سره مخامخ کېږي. هر څوک چې په خپل بد اجتماعي وضعیت راضي شوی او ظلم او بې عدالتۍ ته یې غاړه ایښي، هغه په تدریجي مرګ محکوم شوی. یو له ډېر غرور په لوبو مصروف شوی او بل تخدیر شوی او د غفلت په خوب ویده شوی. دواړه له ګډ برخلیک او عام الهي عذاب سره مخامخ شوي. د آیت په پای کې همدا رسولی دی، فاخذناهم بما كانوا یکسبون. ومونیول الله تعالی نو ومونیول، په عذاب مو اخته کړل. ولې؟ د دوی د کړنو او کسب له کبله. همدا د دوی د کړنو او کسب و کار بدله وه، عادلانه سزا له همدې سره مخامخ کړل. یعنې که کله هم تاسو په یو ټولنه کې دغسې حالت ګورئ چې ولس باندې مو زړه سوځېږي، فقر دی، لوږه ده، بیکاري ده، ګراني ده، مسکنت ده، قحطي ده، نو یا به وجه دی چې دا خلک په داسې کړنو کې بوخت دي چې همدا یې سزا ده، همدا ورسره ورته دي. او یا د دوی واکمن نظام ظالم دی، عدالت یې تر پښو لاندې کړی، او یا دوی ظلم ته تسلیم شوي او د ظالم مقابله نه یوازې نه کوي بلکې هغه ته غاړه ږدي. د دوی ګناه، د دوی عصیان، د اکثریت، د ټولنې د اکثریت بد اخلاقي او فکري وضعیت، ظالمانه تصرفات د دې باعث شوي دي چې په ټولنې باندې د فقر او لوږې تور وزر خور شي. برادران و خواهران عزیز، در حالی که فشارهای خارجی علیه امارت اسلامی به اوج خود رسیده و تبلیغات شدید نیز علیه امارت اسلامی افزایش یافته، به پیمانه‌ای که مسئولین و گزارشگران سازمان ملل متحد نیز سهم نمایان و جدی در این فشارها و تبلیغات داشتند و گزارشگر خاص آن ریچارد بنت به حدی جلو رفته که از تمامی جهان می‌خواهد برای تغییر در وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان باید اقدام فوری کنند. اینم نگفته که اقدام فوری یعنی چی؟ به مردم کمک کنن یا لشکر برابر کنن بر یک بار دیگه بر افغانستان حمله کنن، مثل گذشته 20 سال قبل که همین سازمان ملل متحد باید یک تاریخ بی‌طرف می بود، معنی جنگ و خونریزی ها، معنی حمله و هجوم یک کشور بر کشور دیگری سیاه گذاشت بر تهاجم امریکا بر افغانستان. آیا معنایش ایست که همون تجربه یک بار دیگری تکرار شد؟ چرا به الفاظ مجهول گفتن که باید به اقدام فوری در رابطه به وضعیت وخیم افغانستان اقدام کنند برای تغییر وضعیت وخیم حقوق بشر در افغانستان؟ او توان با این که وضعیت امنیتی کشور را خیلی بد توصیف کرده
طالبان با کشتارهای دست جمعی اقلیت‌های مذهبی و قومی و نقض شدید حقوق بشر متهم نمودند و گفته است حملات هدفمند بر اقلیت‌های قومی و مذهبی به شدت ادامه دارد. این همون حملاتی است که در 20 سال گذشته ادامه داشت. هیچ تغییری نآمد. همون عملیات است، همون حملات است، همون انفجارها است، در مساجد هم، در تکایا هم، در بازار و در مارکت هم. ترورها هم معمول که اساسش در 20 سال گذشته گذاشته شد. هنوز هم همون عملیات هدفمند به خاطر ترور شخصیت‌های مؤثر سیاسی، فکری، مذهبی، قومی ادامه داره. یقینا نمونه‌ای در این ترورها دست دارن که دیروز دست داشتن. عواملش هم شناخته شده. در این راستا حرفای داشته که مخالفین مسلح نظام نیز جرأت و مجال آن را نداشتند. رسانه‌های غربی نیز با شدت و حدت تمام مصروف تبلیغات علیه امارت اسلامی و سیاست‌ها و تصرفات حکومت کابل است. اما در عین حال با همه تبلیغات در همین یک فضای تبلیغاتی می‌بینیم که ایالات متحده آمریکا سلسله جدیدی مذاکرات با طالبان را آغاز کرد. آن هم در مستوای هیئت‌های بلندپایه و مسئولین بخش‌های استخباراتی و امنیتی. در کنار آن اقدامات داشته که نشان می‌دهد امریکا در پی تفاهم و توافق با طالبان بوده و می‌خواهد مثل مذاکرات قبلی دوحه مذاکرات دو طرفه دیگر و معاهده جدیدی با طالبان داشته باشد. هرچند تحت پوشش تطبیق بندهای باقی مانده معاهده دوحه باشد. این در حالی است که مذاکرات دوحه و معاهده‌ای که به آن منتج شد کاملا ناکام، غیر عملی، خلاف واقعیت‌ها و نادرست بود و به وضعیت بد کنونی منتج شد. همین وضعیت را که امروز ما شاهدش هستیم، افغان‌ها با آن روبروست، نتیجه مذاکرات ناکام دوحه است. در واقع این معاهده دوحه و مذاکرات دوحه بود که دو جانبه فقط میان دو طرف و در حالی که تمامی اطراف تاثیرگذار چه داخلی و چه خارجی، چه حکومت کابل و احزاب شامل حکومت که در خدمت ناتو بودند و چه کشورهای شامل پیمان ناتو و بقیه کشورهای اروپایی که در این جنگ به نحوی از آنها سهیم بودند، اینا هم نادیده گرفته شد. اینا در مذاکرات شریک نبودند و حتی از اینکه چه میگذره در دوحه از این بی اطلاع بودند. تا زمانی که معاهده امضا میشد و به رسانه‌ها سپرده میشد هیچ کسی اطلاع نداشت، فقط مذاکرات بین دو طرف و در نتیجه همین مذاکرات ما با این وضعیت روبروستیم. عمدن و قصدن خواستن که ایدی ناراض باشه، بر معاهده اعتراض داشته باشه، به مخالفت بپردازن و یک وضعیت متشنج در افغانستان ایجاد شد. اگر میخواستن بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در افغانستان امن و امان باشه، یک حکومت قابل قبول برای همه که هیچ کس به مخالفتش نپردازه، باید در مذاکرات همه شریک میشه و به توافق همه جهت‌های تاثیرگذار در رابطه با آینده افغانستان تصمیم مناسب گرفته میشه. نخواستن، در نتیجهش با این وضعیت روبروست.
امریکا به هیچ یکی حتی از همکاران خودم افغان و غیر افغان اعتنا و التفات نکرد. امروز همه مشوشند که شاید مذاکرات کنونی امریکا با امارت اسلامی تکرار تجربه ناکام دوحه باشد. رقبای جهانی و منطقوی امریکا نیز تشویش جدی دارند که مبادا این مذاکرات پیامی بدی برای آنان داشته باشد. در این رابطه چند مطلب مهم قابل ذکر است. یک، افواهات تاکید است که این مذاکرات در پاکستان آغاز شد و در یک مرحله خاصی به دوحه انتقال یافت. دو، خلاف معمول و در عوض مسئولین سیاسی میان مسئولین امنیتی و استخباراتی دو طرف و خیلی طولانی تر از مذاکرات دیگری بود. این اول 60 ها همواره کوتاه بود، ولی در این نوبت میبینیم که نسبتاً طولانی تر است. سی، هرچند توافقات طرفین تا حال رسانه‌ای نشده، به اطلاع مردم رسانده نشده و ابلاغ نشده به مردم، ولی از شواهد و اقدامات هر دو طرف معلوم می شود که پیشرفت‌هایی داشتند و توافقات بینشان صورت گرفت. 4، پروازهای طیاره‌های بدون پیلوت درون می‌بینیم که محدود شد و حملات راکتی طیاره‌های درون هم مشروط بود به دستور و موافقه قصر سفید رئیس جمهوری امریکا که این یکی از مطالبات و خواسته‌های جدی امارت اسلامی بود. اعتراض داشتن که باید این عملات راکتی متوقف شد. معلوم میشه که در این رابطه توافق صورت گرفت. 5، امریکا اعلان کرد که از جنگ در افغانستان و مخالفین مسلح حکومت کابل حمایت نمیکنه که این نیز یقینا امتیاز برای طالبان تلقی می شود و بر روحی مخالفین مسلح نظام که انتظار کمک‌های وافر و بی‌دریغ از سوی امریکا را داشتند ضربه محکمی است. اونا اگر میخواستن به افراد جنگی خودم روحیه بدن با استناد به که غرب با ماست، ناتو با ماست، امریکا با ماست، در رأس همه امریکا با ماست. ولی بعد از این مذاکرات امریکا با الفاظ صریح اعلان کرد که از جنگ در افغانستان حمایت نمیکنه و از مخالفین مسلح نظام حمایت نمیکنه. 6، از نظر ایدی ازدیاد کمک‌های هفته‌وار از 30 به 40 میلیون و حتی 80 میلیون دلار نشانه و نتیجه همین توافقات تلقی و تبلیغ می شود. 7، امریکا با استفاده از اثر و رسوخ خود کمک کرد تا بانکنوت‌های جدید افغانی در اختیار کابل قرار بگیرد. مقدار آن تا هنوز اعلان نشد، به رسانه‌ها درز نکرد، ولی افواهها تاکید که در حدود 200 میلیارد افغانی است، یعنی معادل چیزی بیشتر از 2 میلیارد دلار. بانکنوت‌های کنونی افغانی سخت فرسوده شده و امکانات دوامش نیز تا حد زیادی از بین رفت. وسیله اهانت به حکومت و آثار خارجی، آثار افغانی. حکومت هم با یک مشکل و دردسر مواجه بود و تمامی افغان‌ها هم با این بانکنوت‌های فرسوده.
با تعویض آن به بانکنوت‌های جدید اگر از یک سو این مشکل حل می شود، از سوی دیگر در صورت عدم اتخاذ تدابیر درست، دقیق و جدی، محدود نکردنش به تعویض کهنه به جدید، مشکلات زیادی را برای افغان‌ها ایجاد خواهد کرد. اگری فقط به این منظور باشه که بانکنوت‌های کهنه و فرسوده قبلی را به بانکنوت‌های جدید تعویض کنند، یک مشکل حل میکنه. اما در غیر از این یقیناً که ارزی بانکنوت‌های بدون پشتوانه و به گونه بی‌رویه به انفلاسیون و پایین آمدن ارزش افغانی می انجام. ما روزا هم سپری کردیم که زمان نرخ افغانی رسید به پایین‌ترین قیمت خود. اما روزایی که بانکنوت‌های بی پشتوانه در مسکن چاپ می شد و در دسترس چندین جناح و گروه قرار می گرفت و به شکل بی‌رویه و وافر هم می آمد به بازار. به ترتیب ارزش افغانی آمد به زمین خورد. اگر محتاط نباشیم و جلوی را نگیریم با عین مشکل برای دیگر مواجه خواهیم شد. 8. یکی از ادارات مربوطی امریکایی اعلان کرد که کار بر تمامی پروژه های ناتمام امریکا در افغانستان که در دوران 20 سال اشغال آغاز شده بود دوباره آغاز میشه. ناتمام بعد از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان این پروژه ها ناتمام. گویا امریکا تعهد کرده که کار بر این پروژه ها اثر گرفته میشه. یعنی که هم نتیجه توافقات است. به نحوی امریکا مطمئن شده و تعهد سپرده که بیا دوباره در افغانستان در رابطه با این پروژه ها سرمایه گذاری کنیم. 9. اما این که امارت اسلامی در مقابل مواضع و اقدامات جدید امریکا متقابلتاً چه تعهداتی کرده و چه کارهای انجام داده باید منتظر روشن شدنش باشه. امایدی ترور ایمن الظواهری را نتیجه زدوبندهای میان دو طرف تبلیغ کردند و به تبصره یکی از مسئولین امریکا استناد نمودند که گفته بود برخی از طالبان به الظواهری پناه دادند و برخی دیگر در ارائه معلومات و ترور او امریکا را کمک کرد. اینایی که موضوع را به شکل انعکاس میتن و تبلیغ میکنن به همین گفته یکی از مسئولین امریکایی استناد میکنه که گویا برخی از طالبان در ترور ایمن الظواهری امریکا را کمک کرد. 11. اجازه بازسازی معابد یهودی ها در هرات را نیز ایدی به این توافقات ربط میده. حتما شنیدین در رسانه ها آمده که گویا امارت اسلامی اجازه داده تا 2 معبد یهودی ها در هرات بازسازی شد. همین که همزمان با این مذاکرات است، یعنی که این هم نتیجه همین توافقات و مذاکرات بوده. ایدی موضوع را به این شکل تعبیر میکنه. 12. تشویش پوتین از حضور فعال گروه‌های تروریستی در افغانستان، اظهارات مقامات مسئول روسیه و چین درباره وضعیت افغانستان و نزدیک شدن این دو کشور به پیمانه بسیار زیاد. چین و روسیه در برابر امریکا با هم بسیار نزدیک شدن. شاید یکی از عواملش هم مسئله حساس افغانستان باشه، موقعیت حساس استراتژیک افغانستان. و مخصوصاً پس از مذاکرات اخیر امارات و امریکا نشان میدهد که از انکشافات اخیر مشوشند. همه کشورها از انکشافات اخیر مخصوصاً در رابطه با مذاکرات بین کابل و واشنگتن مشوشند.
و به این نتیجه رسیدند که شاید در افغانستان کارهای علیه منافع آنان صورت گیرد. عدم افشای این توافقات و سکوت کامل مخصوصاً کابل به این تشویش‌ها افزوده است. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت روسیه این توانمندی را دارد که تلاش‌های امریکا در جهت تحمیل نظام جهانی خودپسندش بر جهان را مختل کند و مانع آن شود. این حرف‌ها مخصوصاً که در همین بره و فرصت گفته شده معنای خاص خود دارد، یعنی که به قضیه افغانستان مربوط است. اگر امریکا در پی است که نظام دلخواه جهانی خود را بر دنیا مسلط کنه، روسیه در برابرش محکم میسته و این توانمندی را هم داره که را مختل کنه و مانع شود. نشان میدهد که هدفش جلوگیری از اقدامات امریکا در افغانستان است. 13 وزارت خارجه روسیه نیز گفته است در افغانستان 20 گروه تروریستی فعالند که دارای 10,000 جنگجویند و امنیت منطقه را تهدید میکنند. 14 برخی از کشورهایی که منافع منطقویشان با جریانات و وضعیت افغانستان گره خورده و حضور فعال رقیبشان را در این منطقه، مخصوصاً که امروز موقعیت افغانستان حساس و استراتژیک شده، برای خیلی کشورها ارزش و اهمیت خاص خود را دارد. این را برای خود خطرناک تلقی می کنند. از این تشویش دارند که مبادا میان امارت اسلامی و امریکا توافق مبنی بر استقرار برخی از قطعات نظامی امریکا در افغانستان و مخصوصاً در شمال این کشور مبادا توافقات صورت گرفته باشد. از این آیه مشوشم. اظهارات رئیس جمهور قبلی امریکا ترامپ در رابطه به این که به هیچ صورت اجازه نمیداد تمامی نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند. مذاکرات بین کابل و واشنگتن که فعال شده، اساسش در زمان گذشته شده که ترامپ رئیس جمهور امریکا بود. مذاکرات با طالبان آغاز شد، یعنی با همی هدف آغاز شده و با این تصمیم آغاز شده که حتما برخی از نیروهای امریکایی باید بعد از امضای معاهده هم و بعد از خروج نیروهای امریکایی هم از افغانستان باید در افغانستان باقی بماند. رئیس جمهور ترامپ مصمم بود که به هیچ صورتی همه نیروها را از افغانستان نمیکشد. یک مقدار حتما در افغانستان باقی میماند و مخصوصاً میدان هوایی بگرام را به هیچ صورت تخلیه نمیکند. مصارف هنگفتی برای پایگاه داشته و اهمیت استراتژیک داره برای امریکا. از مرکز تأسیسات اتمی چین در فاصله اندکی قرار دارد، یعنی که در رابطه و تأسیسات اتمی چین بگرام اهمیت خود را برای امریکا دارد. قصر سفید 6 سال قبل به می تصمیم بود که حتما باید بگرام را در تصرف خود داشته باشد. یعنی که این تصمیم قصر سفید به تنهایی نبود، این تصمیم نیروهای نظامی امریکا بود، یعنی که این تصمیم پنتاگون بود و تصمیم CIA. این را نباید عادی تلقی کرد. 15 اگر ما افغانها با قضایا و جریانات کشور مسئولانه و مدبرانه برخورد نکنیم و در نتیجه سالنگاری های ما کابل در جنگ رقابتی قدرت های بزرگ در کنار یک جهت و علیه جهت دیگری قرار گیرد،
افغانستان به یک اوکراین دیگری تبدیل خواهد شد. این مسئولیت دینی و ملی فرد افغان مؤمن است، مخصوصاً وجیبی دینی آنان که متعهد به اسلام و آزادی کشور خودند و در برابر هر اشغالگر محکم ایستادند و رزمیدند. لازم است نگذاریم کشور جنگ زده ما بار دیگر به میدان جنگ‌های نیابتی تبدیل شود. نگذاریم تجارب تلخ و خونین گذشته بار دیگر تکرار شود. افغانان نباید و نمیتوانند در برابر جریانات کشور خود بی‌طرف و بی‌تفاوت باشند، مخصوصاً کسانی که برای آزادی کشور از خون خود مایه گذاشتند، قربانی دادند، به استقبال شهادت‌ها رفتند، از سنگرها نگهداری کردند، سالها را در سنگرها سپری کردند، در زندانها سپری کردند. ورونو خویندو، د مکتب او مدرسې د توحید په اړه د رنگ اظهاراتو او تبلیغاتو شاهد یو. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه مسله. موږ په کلکه د دې غوښتنه او حمایت کوو چې هیواد مو یو تعلیمي نظام ولري او یو تعلیمي نصاب. نه نصابونه بیل وي او نه تعلیمي نظامونه. یوې د مدرسې په نامه او بل هم د ښوونځي او د مکتب او پوهنتون په نامه. موږ باید یو واحد تعلیمي نظام ولرو او واحد تعلیمي نصاب. داسې چې د دې تعلیمي نظام په غیږ کې چې کوم افغان روزل کیږي، که دا نارینه وي او که ښځینه، که دا ډاکټر وي که انجینیر، که دا امام وي او که قاضي، هم په ټولو ضروري دینی علومو سمبال وي او هم په ټولو هغو ضروري نورو علومو پوه وي چې د ژوندانه په بیلو برخو کې هر انسان ورته ضرورت لري، هر ټولنه ورته ضرورت لري. داسې نه چې د ځینو علومو په نسبت حساسیت وښودلی شي او هغه ته د حقارت په سترګه وکتلی شي. د مکتب او مدرسې اوسنی بیلوالی د استعماري ځواکونو له لورې د یوې خطرناکې توطئې برخه وه. دا پردیو په موږ باندې تعمیل کړی شي. مدرسه بیله او کار یې فقط داسې دینی علوم زده کړي او چې فارغ هم شي باید لاړ شي جومات ته او د یو جومات امام بس. د خلکو له ژوند نه کاملا لري فاصله ولري. دین هم او په دې مدرسو کې روزل شوي علما هم د دینی امورو چارو سره هیڅ کار نه وي. یوازې د جومات امامت یې دنده وظیفه او دا هم داسې چې معاش ونه لري، بلکې په خلکو باندې متکی، د خلکو دروازې ته محتاج، چې هم دین سپک شي او هم امام او عالم په دې مدرسې کې چې څوک روزل کېږي هغه هم سپک شي. استعمار دا وضعیت رامنځته کړی. دا نظام باید پای ته ورسیږي. موږ باید واحد تعلیمي نظام ولرو، واحد تعلیمي نصاب. هدف هم د استعماري ځواکونو دا و چې مدرسه او مکتب هم سره وجنګوي او ملا او مکتب هم وجنګوي. فقط د همدې فتنې د رامنځته کولو لپاره ده دواړه تعلیمي مراکز سره بیل شوي او د یو بل مقابل کې واقع شوي. د دوی ترمنځ تقابل، تصادم او مخالفت تر دې ده چې یو بل تکفیر کوي. ډیر ناپوه او جاهل انسان او په غرض او مرض مبتلا افغان به د دې دواړو د بیلوالي پلوي کوي. باید د اسلامي لارښوونو په رڼا کې ښکلی، رغنده او جامع تعلیمي نصاب
او واحد تعلیمي نظام ولرو، داسې چې ټول ملت پرې متفق وي. موږ دغسې نظام او نصاب ولرو چې زموږ ټول ملت ور باندې متفق او په کلکه د دغې حمایت وکړي، هېڅوک ورسره مخالف نه وي. په دې ارتباط ملي اجماع رامنځته شوی، دا د فرد غوښتنه وي او حمایت ترې وکړي. دا هم یوه له هغو اساسي او تر ټولو مهمه قضیه ده چې ملي اجماع ایجابوي. تسوید او تصویب باید د داسې شورا له لوري وي چې ټول افغان مؤمن ولس او د دوی اراده او غوښتنې تمثیلوي. د داسې ورځې را رسېدو په هیله چې افغانان د ټولو ملي او بین المللي قضایاو په اړه واحد دریځ او متفقه تګلاره ولري او د دوست او دشمن په ارتباط هم دریځ او موقف یو وي. الله تعالی دې هغه ورځ په افغانانو وګوري. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.